متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو په هوم ټاب کې البته نو نننۍ موضوع موږ تاسو کومه موضوع ده؟ الاینمنت موضوع ده. دا ګروپ ګورئ دا کوم ګروپ ده؟ الاینمنت ګروپ. بعد د فونټ ګروپ او کلیپبورډ ګروپ نه بعد موږ سره شی راځي په هوم ټاب کې الاینمنت ګروپ راځي. مخکې د دې نه چې په الاینمنت ګروپ خبرې وکړم اول تاسو ماته ووایئ چې الاینمنت څه معنا عمر ما راوباسئ موبایلونه مو صرف ووایه یعنی نظر ده ځکه په ورډ کې مو ویلې مختلفو ځایو کې سلطانه عثمانه یو مې لټه حبیبه ستا نوم مې نه زده کېږي نوم دې ښه ده زیاته ووایه رحمان خو زده ده وایه اسد لږ تیز غږېږه ما ته د اواز ترتیبول د یو خط او اندازې تا څه ویلې حبیبه؟ تا هم دا ویلې مطمئن یې؟ ها متوجه اوسئ ګورئ الاینمنت څنګه چې اسد ویلې ترتیبول منظم کول دا ترتیب کیدای شي د شیپو ترمنځ وي دا کیدلی شي ټکس ترمنځ وي دا کیدلی شي د یو بل څه شي ترمنځ الاین کول وي د الاین خپل ترتیب دا یو الاینمنت کې راځي. اوس دغه ګروپ هم مونږ د ترتیباتو لپاره استعمالوو خو دغه ګروپ عموما چې دغه کېږي استعمالیږي د ټکس ترتیباتو لپاره روټیشن لپاره او همدارنګ سیلونو مرج کولو لپاره استعمالیږي. بیا مونږ تاسو اولنی ګروپ چې لرو هغه الاینمنت ده. اولنی برخه الاینمنت مونږ په دوه ډوله لرو یو عمودي بل افقي یعنی یو وای محور سره الاینمنت لرو بل دا زد محور سره. اوس فکر وکئ زه دغه سل غټومه روی غټومه صحیح شوه رو مې غټه کړه دلته راځم دا هم غټوم صحیح شو. دلته زه لیکل کوم مثال په ډول کمپیوټر دغه کمپیوټر فعلا چیرې ده فعلا چیرته ده په دغه لیفت سایډ ته په لاندنۍ برخه کې پروت ده. زه وایم نه دا پورتنۍ برخه ته یوسه ګوره دا کوم محور سره الاینمنت وشو وای دا د وای محور سره الاینمنت وشو. بیا دې راشي میډیم ته زه وایم دا دې شي میډل ته دې راشي ګوره یا دې راشي باټم سایډ ته څه شو میډل ټاپ باټم هر لیول کې چې غواړئ. اوس دا کومې خواته ده په ایکس محور باندې لیفت سایډ ته ده زه وایم دا سینټر ته دې شي غواړم رایټ سایډ ته دې شي پرې رسېږئ که نه اسانه خبره ده لیفت سایډ دې وي سینټر کې دې وي یا رایټ سایډ کې دې وي. اوس پرې ورسېدې اوس زه وایم دا دې په سینټر کې وي اندازې لږه څه غټوم. بیا بله موضوع چې مونږ تاسو سره راځي هغه شی ده اورینټیشن ده دې ته روټیشن یا اورینټیشن هم ویلی شي. دا نوشتي چې کوم فعلا تاسو ګورئ په کوم لیول سره لیکل شوي دي هاریزنټل افقي دي. زه غواړم دا چینج کړمه کوم لیول ته دغې لیول ته دغې سره نه دې وي دلته راشئ دلته دې دام نه وي دلته راشئ صحیح شو. ګورئ اندازه به لږه څه وړه کړم چې درته معلوم شي فکر مو شو. په دې لیول سره دې نه وي دا دې په دې لیول سره وي ګورئ لاندې خوا نه دا ویل کېږي فکر مو دی معلومیږي درته که نه. بیا چې کله کلیک کې ورته ویلی شي چې په دې شکل سره دې وي بره خوا نه دې وویلی شي. یا مثال په ډول که بیا مشخصه زاویه ورکوئ دلته شي لیکلي فارمټ سیل خو ما تاسو ته ویلې فارمټ سیل دا ګورئ دا یو ګروپ راځي د څه اپشن چې دی وروسته وایي خو دغې ځای نه بیا کولی شي یو مشخصه زاویه ورکوي چې دغه الاینمنت ګروپ چې کوم یو د دلته چې کله راغلی فارمټ سیل راځي دغه ده که نه ده یعنی دغې ځای نه هم کولی شي ګوره یو ډیګري به ورته تعین کې خلاص صحیح شو. اوس به راشو دې به لږ څه استعمال درته وکړم دا چیرته استعمالیږي دې وظیفه څه ده صحیح ده که نه. خو مخکې د دې نه چې استعمال یې درته وکړم دلته یو بل شی موږ سره راځي په نوم ده ټکس ډایرکشن. څه شی؟ ټکس ډایرکشن. دا ډېر مهم ده که چیرته تاسو انګلیسي لیکئ
یعنی یو ریپورټ جوړوي هغه په انګلیسي ژبه کې یا هغو ژبو کې چې هغه چپې خوانه لیکل کیږي صحیح ده که نه نو تاسو ټیکس اپاره یا فایل اپاره به لیفت ټو رایټ اخلئ څه به اخلئ لیفت ټو رایټ دا یعنی انګلیش ته ترتیب شو که چېرته بیا پښتو لیکل غواړئ یعنی یو ریپورټ جوړوئ یو بل جوړوئ په پښتو کې نو لازمه ده چې تاسو دا یو دغه واخلئ رایټ ټو لیفت ځکه که دا وانه اخلئ بیا حرفونه مخکې وروسته ځي دننه او که چېرته غواړئ چې خپله چینج شي یعنی دا ترتیبات خپله وشي نو دې کار اپاره راشي شی واخلئ کانټیکسټ کانټیکسټ څه کار کوي خپله سیسټم یا کمپیوټر څه کوي دا چینجز پکې راولي پې ورسېدی که نه نو خوښه اوس تاسو کانټیکس اخلئ که رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ اوس به راشو دې استعمال ته کانټیکس مو چې کله واخیستو ګورئ کنټرول ډبلیو شی کوي موجوده فایل بندوي کنټرول ان یو نوی فایل راوړي پې ورسېدی په دې کې اوس زه یو حاضري جوړوم شی جوړوم حاضري نو حاضري جوړولو لپاره په پښتو کې البته چې شي کې پښتو کې ګورئ دا دې خوانه ده تاسو دا فایل مکمل باید واړوئ پښتو ته ډایرکشن چینج شي که نه شي نو دې کار لپاره څه به کوئ را به شي چېرته لیاوټ ته لیاوټ ټب ته چې کله راغلی پیج لیاوټ یا لیاوټ ټب دلته یې شی لیکلی دي شیټ رایټ ټو لیفټ عملته وکنه لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ کله مو چې دا چیک کو دا ستاسو فایل مکمل پښتو ته سیټ شو ستاسو فایل مکمل څه شي پاره سیټ شو پښتو ته سیټ شو کله چې دا سیټ شو دې نه بعد مثال په ډول دلته راځم شیفت الټ چپې خواته چې دا ژبه بدلوي شیفت الټ ښه دلته لیکم مثال په ډول شمیره نوم صحیح شو پلار نوم او دلته راځم تاریخ ورکوم یو مثال په ډول دوه دلته اوس ګورئ دلته یو مسله راځي دا زه انتخابوم داسې کش کوم څو پورې کش کوم 10 پورې صحیح شو دا مې 10 پورې کش کړه دلته اوس راځم لیکم شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه همداشن چهارشنبه پنجشنبه صحیح شو څنګه اوس راځي دا به لیکې نه سیټ شوي نه دي نو دا دې چې کله ولیکل دې نه بعد جمعې پورې به یې ولیکې اخره پورې خو یې نشي لیکلی ټول به انتخاب کې خو خیر مونږ او 10 ورځې مو کړې ده که نه صحیح شو دلته به دا کش کو دلته ښه غوږ شي دا مو چې کله کش کو اتومات نور ریپیټ کیږي ښه یو ځل به لیکي بیا به یې ریپیټ کوئ دې نه بعد سلیکټ کوئ به بیا دې نه بعد باید تاسو دا یو سل اندازه وړه کړئ په دې شکل سره دا مو چې کله اندازه وړه کړه کاپي به یې کړئ کله مو چې کاپي کړه دلته اوس راځم دغه ځای کې مثال په ډول را به شي اوس چېرته پیسټ اسپیشل ته چېرته پیسټ اسپیشل ته چې راغلی یو آپشن درلودو تاسو کالم وید کلیک به کړئ دا به ټول په دې تطبیق شي ها دې نه بعد دلته به راشي دغه به انتخاب کړئ ګورئ دا خو اوس نه ځایږي که نه دا مو چې کله انتخاب کوم دلته راشي اورینټیشن همدا اوس مو وویلې که نه دا په کوم لیول سره غواړئ دغه شي زه وایم دا په دې لیول سره ګورئ صحیح شو دا مو چې کله سیټ کو په دې لیول سره دلته به دا انتخاب کې زه ورته مرج شخصي معلومات دی مثال په ډول بس خلاص دا به انتخاب کې دا به ګورئ لاندې ده که نه ده دا به دلته راوړئ سینټر ته اوس به دغه څه معلومات چې دي دغه په دې شکل سره دا به انتخاب کې دې د اندازه به شي کې سینټر ته به یې کوئ ټوله صحیح شو ځکه چې سینټر ته نشي بیا مشکل جوړوي دې نه بعد تاسو بارډر ویلی ده شی مو ویلی بارډر به را واخلئ دلته به یې کلک کې ټولو ته به یو بارډر ورکړئ بس خلاص ستاسو حاضري جوړه شوه صحیح شو دې دا کالم به لږ څه وړوکی کې شمیره او دا نوم به ورسره شي کې غټ کې دا به هم لږ غټ کې بس خلاص پې ورسېدی
بره هم کولی شي یو عنوان ورکړي یو ټایټل ورکړي ولې بهتره شی ده ښه ټایټل جوړولو لپاره اسانه طریقه درته ښیم ښه فوټوشاپ کې یا خپله تصویر لیټر هیډ ورته وایي څه ورته وایي اکثریت ادارې یو دغه لري په نوم ده لیټر هیډ صحیح شو هغه کومې رسمي ادارې چې وي هغوی ځان ته لیټر هیډ لري لیټر هیډ داسې یو شی ده چې کوم ټایټل کوم دغه لوګو کوم دغه چې جوړ شو هغه باید هر مکتوب کې وي هر ریپورټ کې وي هر حاضري کې وي نو کولی شي تاسو یو لیټر هیډ ځان ته جوړ کړئ زه یو لنډ مثال در کوم دلته راځم ډرایو هایډ ده ډسک ام جی ام ډي ډاټ ام اس سی صحیح شو زه دا ډرایو آن کوم ګورئ ورته یعنې زه درته ښیم چې لیټر هیډ یعنې څه صحیح شو اوس ګورئ دلته موږ سره یو ډرایو راغلو جي په نوم څه شي په نوم جي په نوم دلته ګورئ لاندې راځم دې ته لیټر هیډ وایي دغه ده ها دا ګورئ خپل ټایټل وي صحیح شو لاندې د هغې ادرس وي مکمل دې ته لیټر هیډ وایي یا زه مثلا لږ صحیح درته پرېوي کړم مثلا فوټو ویورس کې وګورئ تاسو دا اوس دغه لیټر هیډ دا یو دا به تاسو راواخلئ دا خو تاسو ته یعنې اندازه ولګېده نو دغه ګراف چې کوم د شیټ ده دا به تاسو پټ کې ویو ته به راشئ چېرته ویو ته دا شي کې هایډ ځکه هغې ته یې مونږ ضرورت نه وي اوس به راشئ انزرټ ته ورډ کې مو ویلې خیر ده که دلته مو ویلې نه وي پروا نه کوي دلته چې کله راغلی یو پکچر به راوړې هغه خو موږ سره تصویر په فارمټ سره سیف ده که نه ده نو دا به راشي کوم ډرایو کې وو جي ډرایو کې وو مثال په دې فولډر کې وو دلته اخر ته راځم دغه یو ده دا مې چې کله کلیک کوم موږ سره دا راغلو خو دغه ځای کې مثال په ډول زه دا کرپ کمانډ ورته اخلم کرپ صرف دغه لاندنۍ برخه مې نه ده په کار ورته وایم زما صرف څومره په کار ده ټایټل مې مثال فکر وکړې په کار ده صحیح ده نو دا مې دغې ځای پورې شکو کرپ کو کرپ شو که نه دا به زه راواخلم لیټر هیډ ده ښه ده دا به وړوکی کم کولی شي دا نور هم وړوکی کې په دې شکل سره خو دې اندازه باید تاسو غټه کړئ که نه دغه اندازه چې کومه یو ده دا دغې ځای پورې مثال صحیح شو دا لیټر هیډ شو اوس دلته دغې ځای کې ده دا به لږ راښکته کوئ دومره صحیح شو بس خلاص بره دې خپل لیټر هیډ لاندې حاضري یعنې دا په دې شکل سره تاسو ډیزاین کولی شئ نور اختیار لرئ چې هر رقم ډیزاین وي خو یعنې عادت مې دا ده ځکه کمپنیانې خپل ادرس لري خپل دغه لري لیټر هیډ یې ډیزاین کېږي چې بیا مونږ تاسو چې کله عملي درسو ته لاړو بیلونه به جوړوو اکاونټ لیجرې به جوړوو لکه مثال په ډول یو دواخانه ده ډایرکټ بیل جوړوي کمپیوټر ایکسل کې ولیکه بیل اتومات ورته پرنټ شي یا مثال په ډول یو سوپر مارکیټ لري یا یو کمپنی لري سټور لري د کمپیوټر دا ټول مسایل به کوو هر یو دغه سره کمپنی ته چې زمونږ بل ورځي زمونږ په اصطلاح کوم کسټمر ته مونږ پروډکټ ورځي هغې سره مونږ بل مونږ ادرس هر څه اتومات ورسره وي یعنې دا به اتومات جوړیږي انشاءالله صحیح ده که نه پې ورسېدی ها بله موضوع کنټرول ډبلیو دا هم بندوم کنټرول ان یو نوی فایل راوړم دغه درو آپشنو باندې خو ورسېدی بل یو موضوع ده موږ سره په نوم ده راپټکس چې شی راپټکس دا څه کار کوي ګورئ هغه معلومات چې په یو سل کې نه ځایږي یا هغه معلومات چې په یو کالم نه وتلی وي که غواړئ چې هغه کالم نه ونځي په اصل کې ځای په ځای شي نو تاسو به یې څه شي نه کار اخلئ راپټکس نه لکه زه لیکم کمپیوټر از ان الکترونیک بس خلاص دا ګوره دا آیا د سل نه ونه وتلی کالم نه وتل که نه زه غواړم دا د کالم نه ونځي کالم مطابق د دا سیټ شي نو څه به ورته راپټکس پې ورسېدی یعنې هغه رو ورسره غټوي خو کالم بیا شی کوي
نه غټوي پې ورسېدی او که داسې وکړئ دلته ډبل کلیک کې بیا کالم ورسره غټېږي پې ورسېدی که نه مشکل شی شته واپس کنټرول زیډ انډو دې آپشن کې کوم سوال شی شته بل آپشن چې کوم یو ده ورونو دلته ما تاسو ته ویلي دی هغه شی ده مثال په ډول ومو لیکل کمپیوټر دا لیفت سایډ ته غواړئ رایټ سایډ ته غواړئ سینټر کې غواړئ یا رایټ سایډ ته په دې خو پوهیږئ زه غواړم دا لیفت سایډ کې وي اوس نه غواړم چې نه د لیفت سایډ کې وي نه د سینټر کې وي زه غواړم یو مشخصه اندازې باندې دا شی کومه سیټ کومه نو دې ته به تاسو انډنټ ورکوئ انډنټ څه لپاره استعمالیږي یو انکریز انډنټ لرو بل ډیکریز انکریز څه کار کوي دغه د سل کومه حاشیه چې ده کوم بغل چې ده کوم مارجن چې ده دې نه به دا ټکس لرې کوي او ډیکریز د څه کوي ورته واپس به نږدې کوي نو دې کار لپاره دوه آپشنې دلته لرو یو لرو انکریز انډنټ فاصله ور زیاته کا ګورئ سل بغل نه ټکس فاصله زیاته شوه آیا دا سینټر کې ده نه ده لیفت سایډ کې ده نه ده خو اختیاري اندازه شوه واپس یې کلیک کوئ فکر بده هر اندازې ته چې اوس تاسو غواړئ نه به په سینټر کې وي نه رایټ کې به وي نه به لیفټ کې وي واپس یې کمومه دلته راشه مشکل شی شته ښه صحیح پې ورسېدی دا ښه ده دا اختیاري وروسته راځي لکه مثال په ډول ته غواړئ چې دا اختیاري دی بره وي لاندې دا صرف هارزنټل لیول سره ده پې ورسېدی دې آپشن باندې بل یو آپشن چې کوم یو ده ورونو هغه مونږ تاسو سره چې شي په نوم یادېږي مرج څه معنی یو ځای کول مرج څه لپاره استعمالیږي یو ځای کولو لپاره لکه غواړم ستاسو کلاس مرج کومه بل کلاس سره دا مرج شو اوس دلته په مرج کې تقریبا 4 قسمه آپشن دي مثال په ډول اول آپشن شی ده دا مرج کومه دا کوم سیلونه مې چې انتخاب کړل دا غواړم مرج کومه شی کومه مرج کوم یو ځای کوم خو اینډ سینټر خو د نوښتو لیمټ چې کوم یو ده الاینمنټ چې کوم یو ده دا باید په مرکز کې شي لکه دغه یو آپشن یعنی هم به یو ځای کوي هم به سینټر ته راوړي کله مو چې کلیک کوئ ګوره اوس چې ته کله لیکلو کې کمپیوټر چیرته راغلو لیکل سینټر ته راغلل دا د مرج ان سینټر کار ده نور دا ټول یو سیل شو که نه شو بیا که چیرته غواړئ چې نه دا سیلونه زه مرج کول غواړم خو اکراس لیول سره اکراس څه معنی دلته ګورئ روګان هم انتخاب دي کالمونه هم زه غواړم صرف کالمونه د مرج شي رو د نه مرج کیږي کالم د مرج شي رو د نه مرج کیږي نو دې کار لپاره تاسو به دویم آپشن واخلئ کله مو چې دا کلیک کو ګورئ روګانې پاتې شوې که نه شوې صرف شی مرج شول سره کالمونه مرج شول زه یو بارډر ورکوم چې درته واضح معلوم شي پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی بیا که غواړئ چې دا سیلونه د مرج شي خو لیکل د سینټر ته نه راځي لکه مخکې مونږه سینټر ته هم لیکل راوړل که نه نو دې کار لپاره به تاسو دا آپشن واخلئ مرج سیل دا څه کار کوي سیلونه مرج کوي خو الاینمنټ به سینټر ته نه کیږي کله مو چې کلیک کوه ګوره اوس تاسو ولیکئ کمپیوټر کوم سیټ ته ده لیفت سیټ ته ده دې نه بعد چې مرج کول بیا مجبور یې چې دلته تاسو سینټر ته راوړئ او که بیا غواړئ چې تا کوم سیلونه مرج شوي دي واپس ان مرج شي دوباره به یې کلیک کړئ څه به ورته وایي ان مرج یا واپس یې پې کلیک کړئ مرج ان مرج مشکل شی شته پې ورسېدی سوال شی خو نشته دی